السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 161 نه امید ساتم چې څومره هم ملګري زمونږ چینل ته نوي راغلي دي او کم چې زاړه دي د ژوند په ښو ساعتونو کې به وي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په اکرم علي 161 چینل باندې مختلفې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. مونږه د هغې په سلسله کې یو آغاز کړی دی د پښتو ادب دپاره. یو پروګرام مو سټارټ کړی دی چې نوم د هغې دی لږ انتظار. د لږ انتظار نه پس را سره د پښتو ادب دپاره بل یو داسې نوموړی شخصیت موجود دی، نو غوښتل مې چې د هغوی نه داسې د خوند رنګ سره ریکارډ کړو او ټولو مینوالو ته یې ډالۍ کړو. نو په خپل پروګرام کې هغه ملګري ته هرکلی وایم، د هغه نه به د هغه د ژوند په باره کې، د تخلص په باره کې او د نوم هر څه په باره کې پوښتنې کوو او بیا به ترې خوندور کلامونه اورو. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه اکرم علي نادان صاحب چې په دې لنډو تنګو ورځو کې او د ژوند په دې خوږو لمحو کې مو موږ له ومیسه راکړل او د ژوند یو څو خوږې لمحې موږ ته راوبخلې. ډېره مننه کوم د ډېر لرې نه راغلی او ستاسو په فرمایش باندې چې ستاسو څه خوښ وي هغه به درته وایو. نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې خپل دومره زیات مصروفه ژوند نه مو یو څو خوږې لحظې زموږ دپاره جدا کړي، نو ستاسو بېحده مشکور یم. دا راته ووایئ چې ستاسو خپل نوم څه دی او تخلص مو څه دی؟ اکرم علي نادان صاحب تخلص خو وزیره خپل نوم شادیب استعمالوم او بس هسې نوم سره شاداب لیکم، شاداب لیکم او نور په غزل کې خپل نوم شادیب استعمالوم. ښه. تر دې دمه پورې تاسو څومره شاعري کړې ده او باقاعده آغاز مو د کله نه کړی دی؟ تر دې دمه پورې آیا تاسو دومره شاعري کړې ده چې د کتاب شکل وله ورکړئ یا به پکې وخت لګي؟ بالکل نادان صاحب، زما په خیال چې زموږ شاعري به د کتاب مقابله وي او انشاءالله په کتاب کې به هم دومره وخت نه لګي، خو د ژوند د مصروفیاتو په وجه باندې په کتاب کې لږه موقع به حاجي تاسو د ملګري خبرې واورېدې چې کتاب به هم ډېر ځل ستاسو څومره هم چې کتونکي، لیدونکي، اورېدونکي دي ستاسو په لاس کې راشي، خو د څه مجبوریانو د وجو نه څه وخت به پکې لګي. نو د دوی نه به داسې ښایسته کلامونه هم اورو او د هغې نه مخکې دغه یو دوه شعرونه ویمه چې ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی، تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی. ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی، تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی. ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی، ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی، بس یو الله ته مې په ځمکه خپل تندی ایښی دی او نن یوې مورې ورته په سرو سترګو ژړا کوله، نن یوې مورې ورته په سرو سترګو ژړا کوله، د کلي منځ کې چا وجلی یو سړی ایښی دی. نو په دغه شعرونو سره خپل دروند او محترم ورور له دعوت ورکوم چې تاسو سره داسې ښایسته کلام، غزل یا چې داسې ښایسته څه لیکلي وي چې تاسو ته یې ډالۍ کړي. ډېره مننه علي نادان صاحب، د غزل نه مخکې به درته دې شعرونه ډالۍ کړو چې یو مازدیګر مې ایله ستا د کلي لار کې تېر یو مازدیګر مو ایله ستا د کلي لار کې تېر که وایم که ژوند مې ټول په سوري د چنار کې تېر یو مازدیګر مو ایله ستا د کلي لار کې تېر که وایم که ژوند مې ټول په سوري د چنار کې تېر که ربه پښتون د جهنم په اور کې څه لاچې ربه پښتون د جهنم په اور کې څه لاچې پښتون خو دلته هم ټول عمر په انګار کې تېر او په دې دوه شعرونو ما خپل کلام ته لاړ غزل لار د علي نادان صاحب چې لکه د ستورو پړقېدل لکه د ستورو پړقېدل پښتانه داسې په خوب کې مې لیدل پښتانه بغیر وزرو په هوا ګرځېدل لکه د ښکار به یې ویشتل پښتانه بغیر وزرو په هوا ګرځېدل
لکه د ښکار وی ویشتل پښتانه درملي صاحب زغملی نشي د پښتون ترقي زغملی نشي د پښتون ترقي زغملی نشي د پښتون ترقي نو په دې وجه یې وجل پښتانه ډېر ښه دا شعر دې بیان کړی زغملی نشي د پښتون ترقي نو په دې وجه یې وجل پښتانه که ستا عزت ته به چا سپک وکتل اکرم علي نادان صاحب دا دې وطن ګړالی که ستا عزت ته به چا سپک وکتل ستا نه به مخکې تلل پښتانه ځان نه دې ښې لاس کوم په خپله پرېږدو اکرم علي صاحب ځان نه دې ښې لاس کوم په خپله پرېږدو هر ځای په کار به دې راتلل او اکرم علي صاحب د بیخه خدای دې ختم کړي هغوی د بیخه خدای دې ختم کړي هغوی چا چې د بیخه ختمول پښتانه د بیخه خدای دې ختم کړي هغوی چا چې د بیخه ختمول پښتانه بدو ته بد حق ته یې حق ویلي دي ځکه په اور کې سوځېدل پښتانه بدو ته بد حق ته یې حق ویلي دي ځکه په اور کې سوځېدل پښتانه او شاذیب وایي مړه نه دي وده دي واورئ شاذیب وایي مړه نه دي وده دي واورئ په دې غزل مې خول ښه ملګرو تاسو د دوی غزل واورېدو چې ډېر د کمال شعرونه یې راغونډ کړي دي او ډېر ښه خیالات راغونډوي خو کیدای شي زیاتو تر ملګرو د دوی نظم هم اورېدلی وي نو غوښتل مې چې د دوی نه داسې ښه نظم هم واورو نو داسې که چېرته ښه نظم مو لیکلی وي ځکه چې ستاسو ټول خیالات مضبوط دي نو چې کم تاسو ته ډېر په زړه باندې خوږ وي هغه نظم کتونکي ته ډالۍ اکرم علي نادان صاحب چونکې تاسو د نظم غوښتنه وکړه زما په خیال چې د ټولو نه خوښ نظم دا اوسني شاعران دي عنوان د نظم دا دی چې داسې څه ولیکه چې ځان ورې بدنام داسې څه ولیکه چې ځان ورې بدنام نه کړې ښه چې د پښتو دا شاعران ورې بدنام نه کړې ښه شروع کومه چې زما قلم څه لیونی نه دی چې تا یادوي زما قلم څه لیونی نه دی چې تا یادوي زما قلم ما نه بغیر تپوسه هېڅ نه لیکي زما قلم ته چې زه څه وایم هغه به لیکي که ورته بد وایم که ښه وایم هغه به لیکي زما قلم ته چې زه څه وایم هغه به لیکي که ورته بد وایم که ښه وایم هغه به لیکي راځه چې اوس د خپل کتاب کې لږې سترګې ورکړو راځه چې وګورو چې شعر د مطلب دی که نه راځه چې اوس د خپل کتاب کې لږې سترګې ورکړو راځه چې وګورو چې شعر مو د مطلب دی که نه دا ستا غزل د میخانې نه رابهر نه شو دا ستا غزل کې د شرابو ټکي ختم نه شو دا ستا غزل د میخانې نه رابهر نه شولو دا ستا غزل کې د شرابو ټکي ختم نه شو دا ستا په ملک کې دا په سرو وینو لړلي خلک دا تاته نه ښکاري د دوی دپاره هېڅ نه لیکي دا ستا په ملک کې دا په سرو وینو لړلي خلک دا تاته نه ښکاري د دوی دپاره هېڅ نه لیکي بس د آدم او درخانۍ قصه په شوق لیکي ته خو چې لګیا شي پخوانۍ قصه په شوق لیکي ته د خپل ګاونډ هغه یتیم ماشوم دې نه یادېږي او د کشمیر هغه بېوس بس د آدم او درخانۍ قصه په شوق لیکي ته خو چې لګیا شي پخوانۍ قصه په شوق لیکي ته د خپل ګاونډ هغه یتیم ماشوم دې نه یادېږي او د کشمیر هغه بېوس مظلوم دې نه یادېږي بس په مجنون او په لیلا پسې شعرونه لیکي چې کله کښېني نو لیلا پسې شعرونه لیکي بس په مجنون او په لیلا پسې شعرونه لیکي چې کله کښېني نو مولا پسې شعرونه لیکي د دې خپل ملک په درپدرو د شعر ونه لیکي چېرته په کونډو او ترسرو د شعر ونه لیکي د دې خپل ملک په درپدرو د شعر ونه لیکي چېرته په کونډو او تورسرو د شعر ونه لیکي بس یا د بنګ صفت وکړي یا کوکنار یاد کړي یا په ګودر د پیغلو شور او یا چینار یاد کړي بس یا د بنګو صفت وکړي یا کوکنار یاد کړي یا په ګودر د پیغلو شور او یا چینار یاد کړي خو د کشمیر د ګولو شور ذهن له چرته او د کشمیر مسلمان روح خو د کشمیر د ګولو شور ذهن له چرته درځي او د کشمیر مسلمان روح ذهن له چرته درځي داسې څه ولیکه چې ځان ورې بدنام نه کړې ښه چې د پښتو دا شاعران ورې بدنام نه کړې ښه داسې څه ولیکه چې ځان ورې بدنام نه کړې ښه چې د پښتو دا شاعران ورې بدنام نه کړې ښه خپل دې ټول ښه یاد کړل پردي خلک دې خراب یاد کړل دا همیشه خپلو غزلو کې شراب یاد کړل خپل دې ټول ښه یاد کړل پردي خلک دې خراب یاد کړل دا همیشه خپلو غزلو کې شراب یاد کړل ځکه کشمیر نه یادې خپل وزیرستان یاد کړه دا ګاونډي ملک دوران افغانستان ځکه کشمیر نه یادې خپل وزیرستان یاد کا دا ګاونډي ملک دوران افغانستان یاد کا زه یو طرف ته چرته کېنه او څادر واچوه د دې خپل ملک
موجوده حالت نظر واچوه ځه یو طرف ته چرته کښېنه او څادر واچوه د دې خپل ملک په موجوده حالت نظر واچوه ستا د بدن غوښو له کله چې کارغان درشي ستا د بدن غوښو له کله چې کارغان درشي نو د برما او فلسطین بیا ارمان درشي ستا د بدن غوښو له کله چې کارغان درشي نو د برما او فلسطین بیا ارمان درشي داسې څه ولیکه چې ځان به یې بدنام نه کړي چې د پښتو دا شاعران به یې بدنام نه کړي ښه ملګرو تاسو د دوی غزلې هم واورېدې او نظم یې هم واورېدو خو تر دې دمه پورې مې ډېر شاعران لیدلي وو او د نومونه یې اخلمه کېدی شي چې خفګان ترې جوړ شي خو نن چې د دې ملګري نه تاسو کوم غزل او نظم واورېدو تاسې په مخکې په دې خیالاتو باندې نظم نه وي اورېدلی نو انشاءالله کوشش به کوو چې داسې نور هم ښه ملګري تاسو سره معرفي کړو او ست یې واورو نور که په آخره کې تاسو دې ټایم کې ګڼ شمېر خلک پښتانه ګوري مشران کشران هغه نوي لیکوالان چې په زور باندې شعر لیکي چې بیا یې نه په خپله برابرولی شي او نه چې ولې څوک اصلاح کوي نه بیا هغه برابرولی شي نو هغه کسانو ته داسې شارټ پیغام کم ورکړو نو اکرم علي نادان صاحب چې تاسو داسې خبره وکړله چې په آخري کې به مونږ زه ووایو زمونږ نه ښه شاعران زما په خیال چې د پښتو ادب خدمت کې لګیا دي نو زما په خیال چې هغې ورله زما نه مخکې پیغامونه ورکړي مې خو چونکې شعر او غزل داسې څیز دی که نه چې په دې باندې به مونږ خلک رابېداره وو اکرم علي نادان صاحب داسې به نه کوو چې بس صرف په بنګو او کوکنارو او په منګي او په ګودر او په شونډ او په اننګو پسې به وي ځکه چې زمونږ قوم نن سبا په کم حالت کې دي نو هغه دا ټول شاعران ویني زما په خیال چې زما استادان شاعران ښه شاعران شته دي هغوی د دغه خلکو له په خپله لار ونیسي چې دغه شعر زما په خیال چې ښه تجربه کار دي خو پته نه لګي نن سبا بس څه به ووایو اکرم علي نادان صاحب خو بس زما په خیال چې زمونږ نه ښه پوهېږي زمونږ استادان شاعران دي او که دغه د بنګو د کوکنارو په څېر زما د کشمیر او زما د افغانستان دا ټوټې خلک یاد کړي زه به ترې ډېر خوشحاله یم ښه ملګرو تاسو د ملګري خبرې واورېدې د دوی د ټولو خبرې خلاصه او نچوړ دا دی شاعر هغه شاعر دی چې په موجوده وخت کې په ملک څه تېرېږي کلي ګاونډ کې کمې سختې پختې تېرېږي شاعر هغه شاعر چې هغه الفاظ راغونډ کړي او هغې را یو ښکلی رنګ ورکړي د شونډو نه قلار شي چې نور چې څومره هم غلط الفاظ استعمالیږي د هغې نه قلار شي او داسې د پښتو ادب دپاره داسې ښه څه ولیکئ هغه که ټپه ده غزل دی او غزلنما نظم دی یا وغیره چې څومره هم صنفونه دي نو امید ساتمه چې هر پښتون به ستاسو سره بېتحاشه مینه لري دغه وه نننۍ مرکه انشاءالله کوشش به کوو چې نور هم داسې معتبر شخصیت تاسو سره په لږ انتظار پروګرام کې معرفي کړو او داسې خواږه کلامونه ترې واورو تر د بل پروګرامه پورې ما او زما پوره ټیم له اجازت راکوي په لوی الله مو سپارم د الله په